عزیزانو عرض داو چې د الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی. هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ، د یو مور او د یو پلار اولاد دي، ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاہان، څوک گدایان، څوک اوږي دي، څوک ماړه دي، څوک بربند دي، څوک پټ. چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي، څوک په شاهي محلونو کې اوسي. و دا ولی وای د یو اولاد آدم او حوا نه پیدا کړیو، دا دې دسې دی او زه ولې داسې نیمه. دا ولی ته نشې ویلی، ته څوک؟ اوس راز پکې علماء څه بیان کړي، راز پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہي او تخت ورکی، دا عزت نه، دا امتحان، دا ابتلا. چاله مال او دولت ورکی، دا عزت نه، دا امتحان او ابتلا وی. ته مالدار کړي او زه غدا کړم، ته مسئول کړي او زه سائل کړم. ستاسو امتحان دی چې دا دولت ته د سائل لور کې او کني ور کې او مزان لدی ساتلې. سائل راغه ور دې نک، نو تب مسئول په قیامت کې. قانون ورته قرآنی خېده چې ښا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړ چې ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي، هغه د سپوره روټای نه ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کولې شو، دله می ول نه شو ور کول. دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه. نو دا الله هر کار حیران کن پدې دی چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې دا شی نه ورا کړي، کینی ما به داسې کړی وای، ما به داسې کړی وای، ما به داسې کړی وای، ما به داسې کړی. چې دا ګیله دی ایس د ګیلې او د شکوې زیبه قدرت په قیامت کې ځان تفریدی نه. او دا بدن دی، دا لوی نعمت. الله یو سړی نه سترګې واغستې، وړوندې کو چړوندې کو. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې با دا ړوند سړی الله به د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي. چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو، نو ړوند لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي. اوس دولتي دنیا کې نه درکړي، پیسې نه دي درکړي، هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر. دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها 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 دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي. قانون ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخښل شي. نو غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو، نو 1500 کاله مخکې ته د رحمت نه لاړ شي. دا دولتمند ور پسې 1500 کاله وروسته او بیا په بدل کې درکې څه دولت، نو الله دې وروالا بیا وګورئ نو چې په بدل کې به کم دولت درکې. او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی، هر کار. وقت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې، نو حیران کن کې بیا یو خناک راز او بیا تا ته یو بل ضابطه یې خیر چاله کته څه عاشقي. عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي، د عاشق سړی خو زړه کې یو مراد وي، او هغه مراد چې دغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي، اخو په بل څه نه.
په خوراک نه، په ناست نه، په ملاست نه، په بستر نه، په محل نه، په څه هیڅ نه. مقصود بالذات شی چې دی داغه حصول د معشوقي چې دا دې په څه طریقه زما شي. ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه دا چې ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې. خیال مراد موسی علیہ السلام په لار روان، یو سړی او ګډې سرولې. اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه. نو هغه وی ډېره ښه ده او د ګډبت څه عقلي. اوس زه چې دغه ګډبته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري. دې کې څه عقل شته؟ پرون مې یو افسر ته خبره کوله، ما د انګريزانو زمانه کې وای کال کې یو ځل میټینګ وشو، کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک پاغه چلے دو. اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پس میټینګ دی، هر منټ پس کم افسر چې لټه وای میټینګ کې، کم چې لټه وای میټینګ کې، کم چې لټه وای میټینګ کې. د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته سیلاب اغسته دی، ملک ته سیلاب وړي. والله که یو سر باټینګن راټینګولې شي په دوی خړ سیلاب راشه، ابل ورځ مې باټینګن اغستا 23 روپۍ کیلو دي. سر باټینګن 23 روپۍ کیلو دي. مال شکر دی خدای په 23,000 روپۍ کیلو یې ډېر خوند یې کړی. مزک یو چې ګورم داس څوک راته وایي چې وړه ګران دي، هم ډېر شکر. یاره جي دا غوړي کم ځای ته لاړ، ډېر شکر. ته د غوړو پته ولګوه دا جنسۍ چا سره دي؟ ته د وړو پته ولګوه دا میلونه د چا دي؟ ته د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي؟ دا چا سره دي؟ دا ستاسو د مور مړونو سره دي. دا پته خو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دکاندار خرڅې نو پړک مجسټریټ بور پسې راشي 23 روپۍ کیلو خرڅه کینه وې دي جیب کې 3/6 فوټ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیڑا تباہ کور دې وران شه چې وران دي شي. ته دا پته وکړه چې دا سره باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایه څومره ده، بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناشتي هغه سنډاګان هغه پس یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونی سي دکاندار خو به زیات نه زیات 26 روپۍ کیلو راوړي نو پاټای سي خرڅای کوي. چابړي والا به په 25 روپۍ کیلو راوړي نو په 26 سي خرڅای کوي. نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو الکو ورنداریان ډېرې وي. نو هغه به چې بار لکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم ورندار به د سپیره غوندې ونه هغه باندې باندې شو داس او روب دا به پیواچو. نو ورندار ورته وی چې موزیلر شي برشي نو په خواري ورندار برشي. دا موزیګیله بل چل نه ور دي بس خوار ورندارو ګری پاغي نیغ نیغ. نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خواري ورندار برشي. چابړي والا رونی ساو دکاندار رونی ساو فټپات وزګار کا چې د امبر سره میخي پیخي تیریږي. نو سرکونو فټپاتونه سره وزګارې خو خزولې وزګارې کا زنانه وي ته نشي تیرې ده. دا زنانه دي، دا زنانه دي ګدا د جنډه بازار اجړاګان دي. نو عزیزانو عرض می داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خکی او دا ور سره څوک کوي. من از بیگانگا هرگز ننالم، من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هرچی کرداشنا کرد. من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هرچی کرداشنا کرد. وې د بل چا د لاس نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل یار را سره کوي. څه چې کوي هغه څه چې در سره کیږي هغه
ته د دې اهل او ته د دې قابل چې تا سره داسې ځکه چې که تاسو خیال وکړئ پخوا به د دې کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و. د زوی ورکولو به ځان لبوتو، د لور ورکولو به ځان لبوتو، د روټۍ به ځان له، د عزت به ځان له، د پلانی به ځان له، د پلانی به ځان. اوس هغه بت پرست مونږ یو، هغه بت پرست مونږ یو. مونږ د الله سره پرېښې ده، د بنده سره مې اختیار کړه. خو چې د بنده سره د اختیار کنو خپله نتیجه ګوره لګیا، خپل حشر ګوره بندگانو پسې. اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ، مونږ دا سره وکړو چې دا وزیر مې واقف دی، دا پلانې کار خو بداره ته په منټ کې وکړي. الله دې په شرمونو په تخته و شرموي، هوا کار درته ونه کړي، په تخته و شرمي. نن تھرو آؤٹ ملک چې دی هغه دا چې کوم د کائنات مالک دی هغه دی پرېښی دی، او د بنده اسره دی نیولې ده. چې د بنده اسره دی نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا ہے، خپل انجام ګوره لګیا ہے. راشي بیړه نن تبا شوه د قوم، یو په دوی اغستو باندې بیړه تبا شوه. یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي، یو بوتل قیمت 200 روپۍ. یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي، او ستنې ورته ولیکي چې سهار او ماښام ورته وا، او د یو ستنې قیمت 100 روپۍ، او لیکي یې د پړي مزدورانو ته. نتیجه یې کوه خدای رانیولي یې که نه؟ د پړي مزدور راشي، او دا خو زما تجربه ده چې دا دوايي دکان کې ناست، د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو داروي ورته لیکي. خزه ورسره ماشوم ورسره اوسکه 300 ډاکټر لفیس ورک. بعض ډاکټران پکې داسې دي چې میاش مخکې به نمبر علي، نمبر باندې خمیاش نیاو میاش ته زمړ کېږم خیر دی، میاش بس به تما ګوري. بیا دا څه ملک دی، دا څه وطن دی. ملک هالینډ کې دی یو انګريز د پیشو په خېټه کې د شپې درد شو، په 1 بجه ډاکټر ته ټلیفون کو چې زما د پیشو خېټه کې درد دی. 15 منټو کې ډاکټر راغی، پیشو له ستنې واله په آرام شو. او هغه انګريز ته وی چې کدی نه بعد دی پیشو ته تکلیف شونه زب په دې نمبر ناشته ما ته بیا ټلیفون وکړ. ته خدای راستي که په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسه د هسپتال چې مریض د زنکدنی هم او هسپتال لا چې ورشي، بیا و پیډی لا ورشي، بیا غسرو ټوپو والا لا ورشي. الله دې امان را. زمونږ یو خپل دا بوډای ده، اړه ساده ده. دا کورا به بار چا کرتلنو یو ورځ زوی ورته څوک مسلاتی کړي چې لګویا راو دا بوډای خزه دا بارزي چې پرې نوزي چر نو یو خزه ورته ځان نه بلا جوړه کړی دا، او چې دا وروته د نو غیر انیولې ده، کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې. نو چې کور ته لاړ نو غین ګور ته وای چې وا باچی ورچانه خو بالور ونیو. اور ته وای چې څنګه بالا وای چې باچې روي نیوم ایرلې چې بیرلې چې ایرلې چې بیرلې چې هغه ایرلې چې بیرلې چې یعنی اخوا دې خواړولم راړولم ایرلې چې بیرلې چې خلاص تر اخلاص کوم کینه مړاو نو بالا رانی ولی او ایرلې چې بیرلې چې کوي. که ډاکټر لاویر شه بالا دا، که دکان لاویر شه بالا دا، که سبزی لاویر شه بالا دا، که وړو لاویر شه بالا دا، که وړو لاویر شه بالا دا. دینه بنګیات خدای څنګه رانی. نن د سپی ژوند او د ستا ژوند یو برابر. د سپی غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وای،
سرمایدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړي. هلکه تاسو ټول وایي تاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټي کې هغې له څوک راځي؟ ټول وایي هغه سپي څه کوي؟ هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره وشو کولی. داسې ده که نه ده؟ هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره شو کولی، په بل ټونګه وي او پستې ټیکې له زور کوي، په بل ټونګه وي او پستې ټیکې له زور کوي. وایه په ایمان ستا د ملک سرمایه‌داره دنیا نن د مردارې سپي دي که نه دي؟ او پاکستان یو مرداره ده که نه ده؟ هر سړی پې اخته دی او پستې ټیکې له تې سوچ کوي او پې ور حمله وي او په بل چکم لګوي، بل وجني، هر څه ور سره کوي او پستې ټیکې له خوله رسوي. نن ستا پاکستان مرداره. دا هم د الله یو حیران کنه خبره ده. هر سړی په دې کې دی چې وروره ما ته هم څه میلاو شو، ما ته هم څه میلاو شو. زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه، ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته، نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و. که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي، تاسو ته پته ایرلې چې بیرلې چې له ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي. ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دی لاس کې وار، نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې. اوس خو مبارک هم شه، د ښځو پولیس هم جوړېږي، د ښځو پولیس. ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه، نو میرزاګڼې برتي کوي. وایي شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده، هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپاهیتوب کې برتي کوي. د ښځو پولیس جوړي، نو د کسټم کې ښځې وي، لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه. نو دا زمونږ د خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه. هغې ورته ویل چې دا جوړ میاګڼه ده، دم اچوي، چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه. کسټمڼه په خندا شوې ده او لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته. دا ستا ملک دی، دا ستا وطن، دا زمونږ خلکو عقل دی او دا زمونږ خلکو فهم دی او دا زمونږ خلکو سوی. نو یو اولاد آدم دی، څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي. حیران کن دا خبره نه ده چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں. څوک لګیا دي په تختونو جوړولو کې مبتلا دي، تخت حاصلوي، اور څوک په تخته پراته دي لمبئی یا مرګ قبر لے تیار ہے. کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں، کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں میت کا سل رہا ہے کفن. چرته ښځې ناستې دي ناوې جوړی. شب قدر شپه وه، خدای خبره لکه د میاشتې حساب لګوی روجې ته بیا جنجال جوړېږي. حکومت چې په کومه شپه اعلان وکړو چې نن ړومبی چاند نظر آګیا، نو هغه سپوږمۍ نیم اسمان کې وه. نو څه خبره مې کوله، شب قدر شپه وه، خلکو ډزې ټاک ټوک ټاک ټوک، څه چل دی؟ دا د لیلة القدر شپه. د عقل په سترګو ړوند شي، د لیلة القدر شپه ډزو ته وایي. عزیزانو درې قسمه کال نوی کی، یو انګریزي کال دی چې هغه د 1 جنوري نه نوی شي، یو اسلامی کال دی چې د 1
محرم نه نويش یو د اسمانونو کال دی نو هغه په 14 شب قدر باندې نوي د اسمانونو کال بیگا د اسمانونو د کال د نیوي کې دوش پوا اسمانونو کال نوي څه مطلب شو تمام ریکارډ د کائنات چې دغه فایل کړی شي او نوې فایلونه شروع شي د انسان د ژوند زړې رجستري محفوظ شي چې دا کې د قیامت کې به بیا راوځي او په نوې رجسترو شروع شي نو بیگا شپه د دیوه چې بیگا به زمونږ په نوې رجستر کې دا لیکلی شوي چې دی په مونځ ولاړو کده تسبیح اړولې کده الله الله کول کده د خدای دین بیانولو او کده بلو پرنٹ تناستو کده وی سی آر تناستو کده ټلویزیون تناستو کده زنا کولا کده شراب سکل کده غلا کولا کده جواری کولا د چا رجستری په دې شروع او د چا رجستری په دې شروع بیگا د دیش په نو مانه پښتنو کا چنن سب کار دي مال شپه د دې دا او که یو سړی ځان الله والا کول غواړي نو یو بزرگ نه چاته پوسو کو چې د ليله القدر شپه راته وخایا ا بزرگ ورته وی چې اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی اشنا د ليله القدر د شپې څه پوښتنه معنی کې والله هر شپه د ليله القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي ارش الله پارش پکې ملاوي پارش هر نیمه شپې نه بعد الله داغه د شان مناسب اول اسمان ته تشریف راوړي ملائکو ته وی زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لري برای راس رابطه وی نیمه شپې نه بعد اول اسمان او د زمکه په منځ کې خدای په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورک څوک نا بزرگ ورته وی چې هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی ارش په د ليله القدر د کتا سره قدر پیدا شي نو زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن دے هر کار حیران کن دے